د پخوانیو لوبغاړو د اتلولۍ لیګ په پایلوبه کې هند پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د دغه لیګ اتلولي وګټله. د پخوانیو لوبغاړو د اتلولۍ لیګ چې سږکال یې لومړنی پړاو ترسره شو، پکې د 6 هیوادونو پخواني لوبغاړي د خپلو هیوادونو په استازیتوب ولوبېدل. دغه لیګ د انګلند او والز کرکټ بورډ له لوري د اسټرالیا چمپیونز، انګلند چمپیونز، هند چمپیونز، پاکستان چمپیونز، سویلي افریقا چمپیونز او ویسټ انډیز چمپیونز لوبډلو ترمنځ د لندن په برمنګم ښار کې ترسره شو. د پخوانیو لوبغاړو د اتلولۍ لیګ لومړنی پړاو سږکال د روانې میاشتې د جولای په 3 پیل شو او د نیمه پایلوبې او پایلوبې په ګډون پکې ټولې 18 لوبې ترسره شوې. پایلوبې ته د سیاست او کرکټ د نړۍ 2 سرسختې سیالې لوبډلې پاکستان او هند لار پیدا کړې وه. پایلوبه چې پرون د جولای په 14 ترسره شوه، پکې د هند د پخوانیو لوبغاړو لوبډلې پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او د دغه لیګ لومړنۍ اتلولي یې وګټله. د پخوانیو لوبغاړو د اتلولۍ لیګ په لومړني پړاو کې د پاکستان چمپیونز لوبغاړي شعیب ملک د 245 منډو په جوړولو سره تر ټولو غوره توپ وهونکی او د اسټرالیا چمپیونز ناتن کلټرنایل د 9 وکټو په اخیستو سره تر ټولو غوره توپ اچوونکی شو.